بسم الله الرحمن الرحیم. 11 صفحه د اول باب 18 نمبر حدیث. دغه 18 نمبر حدیث مخکې یو لفظ لیکل شوی دی، نوع آخر منها، نوع قسم آخر بل منها. دغه احادیث د اول باب 19 احادیث یو قسم و، دغه باب بیا د 18 نمبر حدیث څخه بیا دغه احادیث بل قسم دی. او الته چې دغه کتاب درسیږي طالبانو ته، هغه طالبانو ته نو دغه شی بارشه معلومیږي چې مخکې خو غټي جملې وي او داسې جملې وي چې 4 5 6 لسو کلماتو څخه به جوړې وي. دغه جملې چې بیا دي هغه مختصر دي او څه ترتیب پکې کې دي، نحوي او صرفي. د طالبانو کار دی. زه فقط مازی تاسو ته د عبرت او د نصيحت او د عمل کول لپاره ترجمه او څه تشریح پېښوم. نو دا اول باب 18 نمبر حدیث دی. دغه حدیث امام ابو داود رحم الله تعالی په خپل کتاب ابو داود شریف کې را نقل کړی دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: قفلة كغزوة. اسانه حدیث دی. قفلة كغزوة، قفلة كغزوة جباره. قفلة بیرتراتک د غزاو د جهاد د میدان څخه بیرتراتک كغزوة داسې دی لکه غزا. د مجاهد ثواب، د مجاهد اجر، د جهاد کوونکی انسان ثواب لکه د کور څخه چې غزا ته روانیږي څومره ثواب دی، همداسې چې د جهادي ډګر میدان د غزا د میدان څخه کور ته راځي، په دغه بیرتراتک کې هم دومره ثواب دی لکه د کور څخه چې د جهاد او د غزا میدان ته ځي. قفلة كغزوة، دا قفلة د جنگ د میدان څخه بیرته راتګ کور ته داسې ثواب لري که غزوة لکه د کور څخه چې انسان د اوله سره د غزا لپاره میدان ثوابونه سره برابر دي. اوس نو زما ورونو په دغو ثوابو کې چې د مجاهد ثواب دی، د کور څخه وځي څومره ثواب دی، بیرته راځي څومره ثواب دی، په حدیث کې خدا راغله. دا حدیث په تشریح کې هغه کسان هم راځي چې د الله د دین لپاره، د علم د زده کړې لپاره د کور پرېښي دي او د علم په طلب پسې وتلي طالبان دي. دغه طالبان نه چې د موږ او تاسو فقط د حجرو بولو، هر هغه څوک چې د علم طلب کوي، تاسو هم طالبان یاست. هر هغه څوک چې د دین په زده کړه پسې راوتلي، تاسو هم د دین په زده کړه پسې راوتلي یاست. هغه څوک چې د الله د رضا لپاره کور پرېښي، تاسو هم د الله د رضا لپاره د یو څه وخت کور پرېښي دي. هغه څوک چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیثو د زده کړې لپاره کور پرېږدي، تاسو هم د دغه مقصد لپاره د حدیث د زده کړې لپاره کور پرېښي دي. نو د داسې ټولو کسانو لپاره چې د دین په هر شعبه کې هر څنګه خدمت کوي، د کور څخه چې وځي د دین د خدمت لپاره ثواب دی، او بیرته چې کور ته راځي ثواب دی. طالب چې په رخصتۍ کې ولاړی، درسونه شروع کړله، یو ورځ رخصتي سول، خو بیرته دا نیت دی چې راځم مدرسې ته، دا د په کور کې یو او دوی او درې شپې دا هم په ثواب کې شامل دي، او دا هم د علم په طلب کې راځي. دا ستاسو دا اوس راتګ دا هم د علم په طلب کې دی، اجر باندې موقوفه دی. دا بیرته چې تاسو در کوروزی دا هم ستاسو د علم په طلب کې شمارل کیږي. داسې فکر مه کوئ، دا ستاسو قدم قدم لیکل کیږي، پر قدم قدم نیکی بلابود کیږي، پر قدم قدم درجه بلابود کیږي او زیاتیږي، چې بیرته ځئ هم قدم پر قدم ستاسو درجه لوړیږي، نیکی درکول کیږي. چې کله الله رب العزت او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اجرو او ثوابو لپاره اسانه ترتیب جوړ کړی دی، نو موږ او تاسو په دالج وخت بنو زموږ څه کم سیده تاسو پر اتک دلته د طالب په دالس 12 کاله څه کم سیده ټول ژوند څخه، د حافظ په یو 2 کاله د ټول ژوند څخه چې کم سي، د علم د زده کړې لپاره د زده کوونکي چې یو څه کلونه ورکي و د دین ته بنو څه کم سي، د ډاکټر چې یو څه وخت ورکي د دین ته نو چې کم سي، انجینر بنو چې کم سي. تاسو خپل فکر وکړئ، تاسو دکاندارانو تاجرانو چې کم سوي دي په دې وخت ورکولو، بلابود بلا حتما ناغلی وي، خوشحالي لا حتما ناغلی ده، راحت لازمي راغلی دي، پریشانی حتمی پورته سوي دي، خامخا ختمي سوي دي. دا هغه انعامات دي چې الله رب العزت را کړی دي. او دعوت او تبلیغ کې په یو 3 ورځو، په 10 ورځو، په 40 ورځو، په یو کال باندې به د چا چې کم سي، چې کله ولاړ سي د الله دین زده کی پر شریعه طریقه د دینه وهابي کیږي. او کم تبلیغي چې وهابي سو، دا خو هغه وهابي سو، د دعوت او تبلیغ خو نه دی وهابي سوی. دا ډیر خلک د یو تبلیغي پر وهابیت باندې پر ټوله دعوت او تبلیغ سلسله باندې نیوکه کوي. د یو طالب په وهابیتوب باندې نو ټوله طالبي بار وهابي سوله، د یو تاجر په وهابیت باندې نو ټوله تجارت وهابي سو. خدا څنګه کیږي؟ دا خو حق علوم نه مني.
نو که یو تبلیغي وابسي، یو ملا وابسي، یو دغه طالب وابسي، یو حافظ وابسي، د دوی په دوه کلونو باندې نه علم وابي کیږي، نه طالبي وابي کیږي، نه حفظ و قرات وابي کیږي، نه تجارت او نه بل څه وابي کیږي. نو لږ وخت په دین کې ورکول، یا بستره په شا کول، یا طالبي شروع کول، یا د کور څخه در مسجد راتګ بیرته تګ یو څه وخت مسجد ته ورکول، لکه تاسو چې ورکړ دی یو څه وخت د ځان د اصلاح لپاره ورکول، دا ټوله داسې ثواب لري لکه مجاهد چې د کور روان سو او بیرته کور ته راغی. قفلة کغزوة. اوس نو زمارونو دا نقد شی نه دی چې زه تاسو ته روښانه کم چې دغه نقد سودا ده، واخی دغه مبيعه راکړي، دا کوم شی چې خرڅ شوی دی قیمت یې واخلي. ثمن او قیمت اوس نه صدر کولای. دا سودا او دغه ستاسو د الله تر مابین چې د کم شي تاسو سودا او سودا کوي، دا نقد نه ده. په دنیا کې د آخرت لپاره ټول اجرونه او ټول ثوابونه دا پور دي، او پور هم داسي چې ستا په خزانه کې جمع سول، لاک او مهر سول خزانه، نو بیا به تاسو سیوا بل چاته نه خلاصيږي. او دا ټوله پورونه چې موږ په دې دنیا کې د الله سره کوو، الله رب العزت په آخرت کې معاوضه یو ځای راکړي، په نقدي شکل راکړي. نقدي شکل بیا د الله رب العزت رضا ده او جنت دی، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفارش او شفاعت دی، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات دی، په جنت کې حور دي، په جنت کې شراب، عسل، شیدې او داسې نور. دا نقدي شکلونه دي چې الله رب العزت موږ او تاسو ته پور په دنیا په آخرت کې هغه سره کوي. نو دې لپاره خو قرباني ته ضرورت شته. یو سړی به دا نه وایي چې زمانو په کاروبار کې تجارت نه راغلی، دلته ترجمې ته راځم، سهار هم ترجمې ته کښېنم، سهار هم تلاوت کوم، ماښام هم تلاوت کوم، دا زما په تجارت کې نو برکت ول نه راځي. دا زموږ تلاوتونه، دا زموږ ناستې خو د لاک او مهر خزانې دي، د دې دغه د سر څخه د سر خلاصول د زموږ او ستاسو په لاس کې دي. نو شکایت به هم نه کوو، راځو به هم، استقامت به هم کوو، نیت به مو هم دغه وي، او د الله رب العزت د رضا لپاره به خبرې هم برداشت کوو، قرآن به هم نه پرېږدو، احادیث به هم نه پرېږدو، فقه به هم نه پرېږدو. دا زموږ او ستاسو د ژوند نه تګلاره ده. موږ په ژوند کې بل څه ډېر ځله د دغه کارو څخه زه ډېر خسته سم، ډېر ځله داسې فکر وکړم چې دا کارونه نو ولې ته کوې، د وجود د لاس ورکول کېږي، د دماغ د لاس ورکول کېږي. وروسته دا د شیطان دوکه وي، شیطان خطا ایستل وي، چې فکر وکړم چې دا خو زما کار دی، د مدرسې کار زما کار دی، د حدیثو د قرآن ترجمه د فقه مسائل خو زما کار دی، نو چې زه ونه کم څوک یې کوي. نو کله کله شیطاني وساوس او تشویشونه ډېر غالبه سي. خو د دې لپاره الله رب العزت قرآن کې، نبی په احادیثو کې علاجونه ښودلي دي. هغه علاجونه دا دي چې د نفس سره مقابله وسي. نفس خو یو څه غواړي. دا نن د ماښام لمانځه وروسته زما د ماښام لمونځ په جماعت زړه نه غوښتي، دا زه د زړه خبره وکړم او را باندې بوج وو، مګر که د نفس سره مقابله ونه سي. د سنت د فرض لمانځه وروسته په فرضي لمانځه کې مې لادانیت و چې زه اعلان وکړم چې نن ترجمه و حدیث نشته، مګر بیا مالیا که نن پرېښودل سي ولې پاته سي؟ فقط د یوې ارادې سره سم شیطان شاته سو او زما مشکل او تشویش هم رافسو، هیڅ مشکل نشته. نو لږ مقابله غواړي، نفسي مقابله غواړي، د نفس سره مقابله که وسول ان شاء الله ټول اجرونه به وي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله تعالى على خير.